أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم अलिफ लाम मीम फमाना दे ठको अल्लाह ताला खपो हीगी अहसिबन नासु आया ख्याल उक खल्को अन युतरको कि दोई बपरे खुदेशी अन यकूलू कि दोई उवेल आमन्ना कि मुंग ईमान रावड़ो वहुम अव दोइबा ला युफ्तनून निशी अजमाइले वलक़द फतन्ना अवलबत्ता मुंग अजमेख उकड़ो अल्लज़ीना फ़अव खल्क़ुचे मिन क़ब्लिहिम द दोइना उड़ांदियो फलयअलमन्न अल्लाहु नो जरूर ब मालूम कि अल्लाह ताला अल्लज़ीना सदक़ू अव खलक की रिख्तिया यौवेल वलयअलमन्न अल-काज़िबीन अव जरूर ब मालूम की दरोग वयून की अम हसिबल्लज़ीना आया गुमानो का अव खल्क़ू यामलून अस्सय्यिआति कि कई आगई बदकारूना अन यस्बिकूना कि उड़ान दे बशी दोई पमू बांधे सा मा यहकुमून बद दी आवस ची दोई फैसला कई मन कान यरजू सो की उम्मीद लरी लिक़ा अल्लाही अल्लाह पाक सरा द मुलाकात फ़इन्न अजल अल्लाही नु बेशका मुकर्रर शवे वक्त अल्लाह लाआत खामखारातनुन के लिए वहुवा अस्समीउल अलीम अवगा औरिदुन के पोहद वमन जाहदा औसूब की मेहनत कई फ़इन्नमा बेशका युजाहिदु दे मेहनत कई लिनफ्सि नख्पल जान द पारा इन्नल्लाह लगनियुन बेशक अल्लाह ताला बेनियाज़ दे अनिल आलमीन द आलमुना वल्लज़ीना आमनु अव आ खल्क़ु ईमान रावड़ो व अमिलुस सालिहाति अव अमल यो कनेक लनुकफ्फिरन्ना मुंग जरूर लरिकु अनहुम दद्वैना सय्यातिहिम बदियान दद्वै वलनज़ियन्नहुम अव मुंग जरूर जज़ा वर्कु द्वैता अहसनल्लज़ी देर खा द अग अमल कानु यामलून चे दोई बकवलो न कुरान पाक
یو کم دیرشم نمبر سورت تے سورہ عنکبوت ندی رنبنی و آیتنا نننی درس کی شامل دی. عنکبوت دا مکہ مکرمہ کی نازل شوه دے او دی کی یو کم او یا آیتونه دی او وہ رکوعات دی. د دې سورۃ نوم العنکبوت د دې لپاره دی چې اوسو رکوعات بمونږه هغه تذکرہ وایو وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. الله رب العزت جولا تذکرہ کړی دا چې د جولا کور ټولو کې کمزور دی، ټولو کې کمزور کور چې جوړي ټولو مخلوقاتو کې وګورئ نو کمزور ترین چې کوم کور دی هغه جوړا دی خو کی سره لږ نو چې دا غي تذکرہ دا مثال ورکړی شوی دی څنګه چې شاته یو صورت کې سورۃ النمل د نیږي تذکرہ وا په هغه حساب سره دا غي نوم سورۃ النمل اوس د دې سورۃ نوم سورۃ العنکبوت او چونکه مکہ مکرمہ کې نازل شوه نو دې کې عقاید دي توحید ده د نبی علیہ السلام د رسالت خبره او د آخرت خبره. دا سورۃ هم حروف مقطعات نه شروع شوه د الف لام میم. د دې معنی صحابه کرام تاسو نه کړی او نبی صلی الله علیه وسلم خودل نه دا د الله او د رسول علیه السلام په میانس کې اوراز ده نه دی د مانو په لټون کې نه دی لګیدل پکا او چون کې دا په عربو کې مخکنه یو رایج طریقه وا چې سلیکل به کول نو سر کې به یو ټکی ولي یو حرف ویل نو په قران کریم باندې اعتراض کوم چې ډیر خلک تیر شي دي خو چا په دې باندې اعتراض نه کړي چې دا بے معنی ټکولي سر کې لیکل شي او چې دا یو رواج. بیا الله رب العزت مؤمنان ہوتا چې څوک داوا کوي چې ما ایمان راوړل وې دې دا ګمان نه کوي چې دې به موږ دا شان لیکل نه دی به موږ ازمېخت نه کوو امتحان و په ناراضي دا خبره ده دی هیره چا چې دا داوا وکړه ان یقول آمنا چا ما ایمان راوړل دي نو ایمان راوړل سره دا امتحان شروع د باندې مختلف قسمه ازمېختونه راځي د باندې بیماریاں راځي تکلیفونه و راځي مسائل و راځي مشکلات پر راځي او دا صرف د دې امت لپاره نه بلکې ولقد فتنا الذين من قبلهم مخکې چې څوره امتونه تیر شوي دي دا هغه ایماندار خلک ایمان راوړونکي خلک یو پیغمبران دي هغه باندې ځان لازمه خو چې کوم ایمان والا تیر شوي دي هغه ټول باندې الله جل جلاله ازمه راوړي. صحابہ کرام یو ورځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر لرال یا رسول الله ازمحتون بقله دیار لسکالا سلګه مودانه سټایم دا سنتیږي چې مشرکان سنا څه تکلیف مسلمان ته نه رسي او چې سورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نزدیکي نو هغه عمره زیات تکلیف کې حضرت بلال تو حضرت صہیب تو ابو بکر صدیق تو حضرت عثمان تو حالانکہ دا ډېر دا عمرني قدوه علماء دا نور چې کوم دي دا د مکه مکرمه مشرانو کې تاجرانو کې او ډېر مالدار خلکو او چې کله ایمان راوړل سره د امتحان شروع د خپل طرف نه پردو طرف الله رب العزت موږ هم مخکې خلک هم دا څنګه په خو چې ازمېخت نه دا غي هم ازمېخت شوی نو صحابه کرام چې دا عرض وکړ
بیا آیت نازل شو دویمه سپاره کې تیر شوی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو ګمان کوئ چې بس جنت دا شانتي په مفت کې تاسو ته ملام ولما یاتکم حالکه هغه حالات ندی راغلي چې کوم خلق تاسو نه مخکې تیر شوی او هغه باندې دومره سخت حالات مستهم البأساء والضراء جنگی حالات هغه ته رسیدل د لوګي او د تند حالات هغه ته رسیدل د تکلیف او د ضرر حالات هغه ته رسیدل وزلزلوا تر دې چې هغه یو اوجړه کول دې مطلب دا دی چې هغه دې حد پورې په حالاتو کې راګیر شي چې اوجړه کېدل صرف هغه نه بلکې رسولان حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تر دې چې هغه خلق او رسولان وي متى نصر الله الله مدد په کله راځي نو دا آیت نازل شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ارشادات فرمایي چې خلق تاسو باندې دا هغه خلق او حالات نه دي راغلي هغه کې داسې هم تیر شوي دي چې د اوسپنې په منګزو باندې د هغه وخت بدن نه لري کړی شو ژوندانه باندې حالکه ژوندې چرګ او ژوندې ساروي داونه هم ته سرمن نشي لړکول مخکې به لاله او دا هغه وخت مسلمانانو سره داسې حالات وکړ چې د بدن نه وخت ولا جدا کړي په ژوند او بیا وې داسې خلک هم تیر شوي دي چې په عرب باندې په میانس باندې دوه کړي او بیا وې داسې هم خلک تیر شوي دي چې کم دیو کا نستلې شي هغه کې اور بل کړی شي دوی ورته وښتلې شو د پاسه ته خاور واچو په دې حالات کې هغه ایمان نه پېښول نه مسلمانانو تاسو باندې نه سم دی دا تاسو خو فرایس کوي او خپل عيش او آرام کې نو الله رب العزت هغه خلق اسمیت توګه فلا يعلم الله الذين صدقوا الله تعالی ته معلوم دي الله تعالی سامنا کول چې څوک رښتینی دي په خپل دعوت کې چې او د ځنه ایمان راوړو دي ولا يعلم ان الكاذبين وبعض هغه چې بس په جواب باندې درو وي چې ما ایمان راوړل نو هم الله رب العزت واضح ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا یعنی هغه خلک چې جرم کوي هغه سوي چې دوی به زمونږ په بل وخت سا ما يقول ډېر بد ګمان کوي ډېر بد فیصله دوی ځان لپاره کوي دې موږ ته تقدیر نه شي زموږ د دوه تقدیر وخت تقدیر منډه وونه اخیری سر ته بولس دې سیارې نه بلې سیارې ته دا کائنات خدای الله نه وچرته نسا اما يقول دې ډېر بد کوي مطلب دا دی چې خپل دا لاین بدل کوي خپل دا حالات بدل کوي خپل دا کارونه بدل کوي سیئات چې هغه په حسنات کې بدل کوي نو تاسو بیا د الله رب العزت نعمتونه وو من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت او هغه خلک چې الله رب العزت سره امید لري چې زر تر زر ملاقات وشي دا وخت ممکن او دی ډېر په خوشاله خپل رب سره ملاقات ظاهر ده رب سره ملاقات اکه تاسو غواړي چې اعمال نامه کې څه نیک اعمال وي ایمان یو ورسره نو دی خو دا رب د ملاقات شوقیان دي چې زر تر زر رب سره ملاقات او هو سميع العليم او ډېر زیات اوریدونکي او پوهیدونکي یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی داغه د عطر دکان ځکه ورته عطار ویل عطر ور
نو یو الله والا هغه باندې تیر شه او داغه دکان ډیر قیمتي اثریات او هغه سره نا کوم خلک چې شوق لري ډیر قیمتي شي کستوري عود عنبر 10 ګنا ډیر قیمتي پیغمبر علیہ السلام استعمال او عود به استعمال وکړ عرب اوسم ډیر خرچه کوي بلکې صرف دا چې کم پیکینګ نه او په ضرورو دا الله والا راغله نه او د ټول مارکیټ کې ټول کې لوی دکان دی نو دا سي ګوري چار ډیر سات د دې کس ته اتار ته نو هغه نظر کوي کاکا څه پکار دي نو وته نه بیا څه کېدل څه ګوري دې ته دې ته اړیان دې ټول دکان مته حساب څنګه ورکړي حساب کتاب څنګه کې الله تا باندې ودا مرګ څنګه راځي ځان کدان به څنګه ته مري څنګه دی دومره لوی مال او حال سره نو دا اتار چې نه ډېر وسش مرګ نه هر کس یې چاته وایي چې ته مري ظاهر هر یو کس مري خدا خبره او بار چا بدل لګي چې دا یو نو هغه وایي دې ته وایي ته څنګه مري دا وی الله والا کینا صادر ور سره ازای صفات سملاس صادر پسند باندې و یدا سره عمر هغه وی چې رټو کی کوي اډیر ساده ځانه پروتونو صادر اله کنه عمر وفات شو دا هغه ځای نه بیا د کی بدلون راځي دومره آسان مرګ واقعي چې اوبو باندې لکونه او کروڑونه یې دا هغه اساسا او بیا آخرت کې حساب کتاب بلکې چا سره سلګي ډېر پیسي او حساب کتاب کې تکینی میاش پس هغه نه حساب نه برابر چې پته دامي چټه ولګول دامي چټه ولګول انته کې هو یو پای حساب چې کوم ځای نه ګټلې دا هغه زموږ اړه وکړي او څنګه دې خرج کړی دا هم زموږ دی نو چې کوم خلق الله سره ملاقات امید لري هغه ډېر زر الله سره ملاقات ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه او څوک چې مهنت کوي کوشش کوي بل ځان کوي ذکر اذکار کوي تلاوت کوي عبادت کې ځان ستړي کوي فانما يجاهد لنفسه دې په بل چا احسان نه کوي نه په الله باندې نه په دین باندې یجاهد لنفسه دې خپل ځان لپاره کوي الله تعالی دې موږ خپل دورا کاله کې سیوا وکړو دا ټول دوای ما دورا کار نه خپل ما دورا خیرات ما دورا صدقه وکړه دا 1500 ولا زمات طرف لا داس ریا زموږ نفس په دې باندې خوشالي زموږ زړه په دې خوشالي حالکه چې د چا نه خوشالولو د پاره دا کار پکارو که په پټه دې عمر کنه ان الله لغنی عن العالمین او پر دې پروا دي کټول مخلوق دا انکار وکړي ناغه بچای کی څه کمې نه او ګټول منون کی چې داغه بچای کی څه ماواله اضافه نه کی چا چې ایمان راوړل نیک اعمال الله تعالی وعده کوي ورسره لا نکفر عنهم سیئات دینه بزو دای دا ټول ګناهونه لري یعنی لوی ګناهونه نه ځان بچای واړه به نه مونږ لري څومره آسان ہے ولنجزینهم احسن الذی کانوا او دین علاوه کوم نیک اعمال کړي دي د نیک عمل بدله ورکړي یعنی یو موږ واحد بل موږ په میاس کې سوړنی ګناه وشه د دې موږ برکات او ما او په موږ باندې دا یو ځای ویش درجه دا شان یو جمعې نه بلې جمعې پر میاس کې سوړ شو هغه الله ما لوی نظام لوی ګناه نظام بچ کړي عمره وکړه عمره سره شاتنی ګناهونه ما خدا دې چې لوی ګناهونه هغه نه ځان بچ
حج یو کو بالکل صفات ولو گناهونو نه ځان بچ کی هغه نه توبه واسه دا څنګه یو رمضان او بل رمضان په میاس کې ګناه شوی لوی نه ځان ساتل دي واړه نشي انسان نه کمزور کیږي هیڅوک دا داوا نشي کولای چې معنا نه کی هر چا نو دې معافي او توبه دې کوي نو چې بل رمضان کې دې روزونه سي تراویح الله تعالی ودا شاتنی ټول دې نو نو ځکه الله تعالی وی لنکفرن عنهم سیئات واړه واړه ګناهونه به ټول لري او بدله ورکو احسن چې کوم دی عمل کو ته اغي نه ډیر خو احسن طریقې سره بدایله بدله ور الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو عمل کولو توفیق راکړي الف لام میم فماند دی اللہ تعالی حقوقی احسب الناس آیا خلق و خیال اکو ان یترکو چی دوی وقرے خودشی ان یقولو چی دوی اویل آمنا چی مون ایمان راوڑو وهم لا یفتنون او دوی با نشی ازمائلے ولقد فتننا او البتہ مونگا ازمیقو کا الذین دعا خلقو من قبلهم چدوی نوران دیو فلیعلمن اللہ پس ضرور معلوم کرن اللہ تعالی الذين صدقوا او خلق چی رفتاء اویل ولا يعلمن او ضرور معلوم کی الكاذبین درو وین کی ام حسب الذین آیا گمان کا خلقو یعملون السیئات چی بدکارونا کئی ان یسبقونا چی وڑاندی بشیق دمون باندے ساء بدی ما اغس یحکمون چی دوی فیصلہ کئی من کانا یرجو سوچ امید لری لقاء اللہ اللہ تعالی سراد ملاقات فإِنَّا نُبِشَكَا اجل اللہ مقرر شوی وقت اللہ لآت خام خارات لنکے دے وَهُوَ السَّمِيعُ او آغا اورید انکے العلیم پوہ دے ومن جاہدہ او سوچ محنت کئی فإنما پس بے شکا یجاہدو دے محنت کئی لنفسی ہی نخل زان پارا ان اللہ بے شکا اللہ تعالی لغنی بے نیاز دے عن العالمین دا عالموننا والذین او خلقو آمنو چیمان یراؤ وعملوا الصالحات او عمل یوکرنیک لنکفرن منبذرون لرکو عنهم ددوینا سیئاتهم بدیان ددوی ولنجزینهم او منبذرون جزا ورقویتا احسن الذی بیرخد اغی عمل کانو یعملون چدوی پکولو آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم حافظنا حسابا یسیرا یا حل المشکلات یا دافع البلگیات یا قاضی الحاجات تسهل یا الہی کل صعب بحرمت السید الابرار صاحب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا